دا یو ورو سوال کړی دی وی زما اراده ده چې زه تجارت شروع کړم آنلاین تجارت. دې باره کې مانه ډېر زیات تپوسونه شوي دي خو دا راته زه ووایم چې زه به جواب د هغه صورت او د هغه طریقې ورکوم چې څوک یې راته ذکر کړي چې داسې طریقه ده. نو د اول نه ته دا ووایم چې د دې سوال د جواب به دا مطلب نه چې په انټرنیټ باندې چې څومره تجارت کېږي هغه به ټول دي سي، ځکه چې د هرې کمپنۍ او د هرې ادارې خپله طریقه ده. زه د ټول جواب نه کو، د ورور دا سوال چې کوم دی دې جواب به کو. دی وایي چې زما تجارت ته اراده ده او یو طریقه نن سبا خلک استعمالوي، ما ته پته نه شي چې دا به جایز یو که نه، او دا کېږي د امازون په لار باندې چې دا یو غټه کمپني ده او دې ته ویله کېږي امازون FBA. خلاصه دې دا ذکر کوي چې د دې کمپنۍ د امازون چې ده د دې ډېرې مستودي دي او سټورونه دي په قسمه قسم ملکونو کې، د دې دا وایي. او دا کمپني د خپل سامان خرڅوي په انټرنیټ باندې، او هغې طریقه داسې چې تاجران راشي او دا سامان والي، چې کله دا سامان والي د هغې ریټ دوی ورته ښوولی چې دا په دومره دومره باندې دی، نو دې ته د سامان والي. اوس د سامان د خرڅولو دوه طریقې دي. یوه که د دې سړي خپل سټوري او خپله مستودی نو دا کمپنۍ والا ده ته دا سامان رالیږي چې دا ستا سامان دی ته اخیستی. دویمه طریقه دا ده چې د دې امازون کمپنۍ سره خپلې مستودي دي، خپل سټورونه دي ورسره، نو دا سامان هغه سټور ته لاړ شي، بیا د هغه ځای نه به خرڅېږي. دا ورور وایي چې زه دا دویمه طریقه استعمالول غواړم. دویمه طریقه کې څه دي؟ د امازون سټور ته لاړ شي، شخصي د ده نه دی. د امازون سټور ته دا سامان لاړ، اوس به څه کېږي؟ د دې باره کې به اعلان کېږي په انټرنیټ کې همدغه صفحه کې چې داسې داسې سامان شته. راغی ګراک د سامان یې واخیستو، همدغه امازون کمپنۍ والا به دا سامان درته لیږي. که د دې دا سامان خوښ نه شو نو په 4 هفتو کې دې دا سامان واپس رالیږلی شي، او دا شرط په موږ باندې د کمپنۍ یې د امازون چې دا به پکې وي 4 هفتو کې دا سامان دی واپس رالیږلی شي. کله چې واپس راولیږي نو دا سامان واپس هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې مخکې پروت و، او د دې په مقابل کې امازون کمپنۍ والا زموږ نه پیسې دي، لکه د څه په مقابل کې چې دا سامان د هغوی په سټور کې پروت دی. یوه دویم عمدې ګراک ته رسوي، دوه دغه شان دا سامان بندول تیارول، درې نو د دې په مقابل کې هغوی زموږ نه پرسنټیج کټ کوي، د 20 والا 20% پورې هغوی زموږ نه کټ کوي چې دا زموږ پیسې زموږ یعنې هغه محنت او کوشش دی. سوال دا دی چې دا کار به جایز وي او که نه؟ او زه بیا وایم چې جواب به هم د دې کس د دې خبرې کې د هغې به دا مطلب نه وي چې سړی زما دا فتوا او دا جواب راوالی او له پاسې به ولیکي چې په انټرنیټ کې چې څومره کارونه کېږي یا حرام او یا جایز. نه، د هر صورت د هرې طریقې خپل جواب دی او د هغې خپل وضاحت دی. که چېرته دغه طریقې کومه چې دې ورور ویلې ده او په دې باندې کار کېږي نو دا جایز دی، هېڅ حرج نشته، خو په هغې کې شرطونه دي. یو اولنی شرط دا دی چې دا سامان ته هله خرڅولی شي په بل چا باندې، آنلاین یې خرڅو که په هره طریقې خرڅې، چې څو پورې دا ته اخیستی نه او ستا ملکیت ته راوړېدلی نه وي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی، امام نسائی راوړی، اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتى تقبضه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ته څه سامان والي نو د هغه وخته پورې نشي خرڅولی چې څو پورې تا قبض کړی نه وي. قبض څه ته وایي؟ ملکیت ته نه یې راوړېدلی. او ملکیت ته څنګه راوړي؟ لکه بعض شیونه داسې دي چې ته یې کور ته راوړي، بعض شیونه داسې دي چې کاغذونو کې نوم بدل شي،
ستا حساب ته اکاؤنٹ ته راوړي ګاډی دی چابي ته واغسته دې ته وایي ملکیت ته راوړې ده نو اولنی شرط پکې دا دی چې څو پورې دا سامان ستا ملکیت ته نه راغلی ته به بل چا باندې نشي خرڅولی دا حرام دي که چېرته دې داسې خرڅوي او ځکه امام دارقطني او امام ابو داود یو روایت راوړی زید بن ثابت رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هغه ځایونو کې سامانونه مه خرڅوئ کوم ځای کې چې والی چې څو پورې تاجرانو خپلو ځایونو ته نه یې وړي یعنې ملکیت ته نه یې وړېدلي نو یو خو دا خبره شو دویمه خبره پکې دا ده چې دا کوم شی چې خرڅېږي او اخیستلی کېږي دا به جایزي مباح به وي حرام به نه وي چې په دې کې حرام هم خرڅېږي هر څه پکې خرڅېږي که نه حرام پکې نشته حرام پکې هم شته نو حرام به نه دا به حلالي دا به جایزي دی دویم شرط شو که چېرته دې باندې برابري نو بیا دا کار جایز دی او هیڅ خبره نه ده که د ده خپل سټور ته ته راوړي او که د امازون سټور ته یې لیږي هغې کې څه حرج نشته چې هر یو سټور ته یې لیږي بله خبره دې ورور کړې ده چې دا کمپنۍ والا زمانه د دې په مقابل کې پیسې اړي چې موږ ستا د سامان حفاظت کوو موږ یې ګراک ته لیږو موږ یې په خپل ویب سایټ باندې خلکو ته ښایو په خپل پروګرام کې ښایو نو دې کې هېڅ حرج نشته ځکه چې هغه د خپل هغه کومه منډه چې وي کوم کوشش چې کوي د هغې دپاره هغه که پرسنټیج لي او که تا ته ښیي چې ماله به 15 روپۍ راکوي یا 10 راکوي هېڅ خبره نه بله خبره دې ورور دا کړې ده چې هغې کې دا مسله چې دا سامان په 4 هفتو کې راواپس کولی شي نو دې ته فقها وایي خیار الشرط یعنی شرط ته کېښودی شي چې اختیار به دومره وخته پورې اگر که د اوږد شي دې کې هېڅ حرج نشته لکه سامان علي او اختیار د واپس کولو که خوښې نه شو هغه مثال کې هفتې یا 2 یا 3 یا 4 دې کې هېڅ حرج نشته او دې ته فقها او علما خیار الشرط وایي اگر که د اوږد شي دې کې څه حرج نشته نو دا طریقه دا کومه چې د ورور ذکر کړې ده دا څه ده صحیح ده چې یو څو شرطونه پکې خو دا ګوره صرف جواب د دې مسلې دی ځکه چې نور هم ډېرې قصې په انټرنیټ کې راوتي دي اکه څوک ما ته پوره صورت واضحه کړي هله موږ جواب کولی شو او اکثر دا ورونه راځي ما نه تپوسونه کوي د دې آنلاین تجارت باره کې زه ټولو ته دا وایم چې څو پورې تا ته د دې تجارت خپل یو هغه صورت او طریقه نه معلومه نو ما نه تپوس مه کوه زه دا ته په نیمګړې صورت باندې تا له زه جواب نشم درکولی پوره تفصیل اول معلوم که بیا یې تپوس وکړه هله تا ته به جواب میلاویږي ښه دا یو بل ورور سوال کړی دم د امازون باره کې کړی دا قصه نن سبا که زه ته نه یم خبر صرف نوم یې اورم نور دا مې لیدلي نه دي چې دا څه دي او څه نه دي خو دا قصه که څه نن سبا عامه شوې ده دا یو ورور سوال کړی چې یو کس دی د هغه سره په دې امازون کمپنۍ کې اکاونټ دی او په هغه اکاونټ کې $1500 پراته دي زه د اکاونټ د هغه نه علم په $1000 باندې نو دا به جایز او که نه الجواب د بعضو ته چې کله وایي چې علم وکړه یا ورته د علماو قدر معلوم کړي وایي مونځ خو موږ له هم راځي لنډي صورتونه دي قل هو صورت ناس صورت فرد دا خو موږ له هم راځي نو په ما کې او په دغه پلاني شیخ کې څه فرق دی علم خو موږ هم کړی دې غریبانو دا مطلب وي چې دا علم بس دقې ته وایي چې ما مونځ یې زده کړی دی هغه مونځ یم څنګه یې زده یم تاسو ته معلوم علم په صحیح معنو سره کول او په دې کې ورننوته یعنی هغه که یو عالم پکې د مرګه پورې د 100 کاله عمر یو د مرګه پورې د ملا پکې ټیټه شي که نه نو د دې دریاب نه به ده بیا هم یو قطره دوه چېرته یې زده کړي یو قطره دوه ګوره موسی علیه السلام علم ورسره وکړه او څومره علم ورسره خضر علیه السلام علم ورسره وکړه نه کله چې خضر او موسی علیهم السلام په کشتۍ کې کېناستو نو یو مارغه راغی مکوخ یې په دریاب کې وواله او بیا راوچته کړه نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی موسی زما او ستا د علم مثال د الله د علم په مخ کې هغه داسې دی لکه دا دریاب د الله علم دی
د مرغۍ چې په مکوخه کې سره واغستو دا زما او ستا علم دی. دا پیغمبر دی، دا یو دا بل نیک عمله سړی دی. یو عالم که سل یو نیم سل کاله لګي بیا هم دی یو قطره دوه چېرته زده کړي او دی یار په لنډو صورتونو دومره خوشحاله دی وی علم خو موږ کړی او بیا چې لا د اردو یو دوه درې کتابه ورسره ترجمه پراته یا بیا به یې راټینګ کړي. بیا خو دغه کتابونه ګوري په فیسبوک دله بیان هم کوي، عنوان به یې ورکړی پلانې شیخ او نن دا مسله، ځان ته شیخ هم لیکلی. کتاب کې چې صحیح حق کوي که هغه غلطي او که هغه صحیح، بلکې اوس پکې نام نهاد مولیان هم د اردو د کتابونو نه بیانونه شروع کړي دي. او عجیبه دا ده چې عالم کتابونه ګوري د کومې ژبې؟ د اردو، د پښتو او د پارسۍ. اصل دا دی چې عالم به د کومې ژبې کتابونه ګوري؟ به د عربۍ ګوري. اردو ته او پښتو ته دې ته ضرورت څه دی؟ که پراته یو سره مکتبه کې صحیح ده پراته، که چېرته یو مسله ګوري چې یاره دې عالم به دې مسله کې څه ویلي بیا خو صحیح ده، خو د مطالعې دپاره ځان له د اردو کتابونه راجمع کول. زه د یو کس خواله ورغلم، دې زما دا بیان واوري او بیا به رانه خفه هم شي. زه د هغه خواله ورغلم نو جومات کې امام وم هلته ملک، بیا ما د خپله مکتبه وښو، زما دا مکتبه ده چې وړي کوم دې دیوال هغې ته شو المارۍ به کتابونه پراته، نو ټول د اردو کتابونه. نو ما ورته ویل مکتبې دې خوند نشته. وایي څنګه؟ ما دا مکتبه خو داسې ښکاري ده که د عام سړي مکتبه شي. وایي ولې؟ ما د عالم په مکتبه کې خو عربۍ ژبې کتابونه پراته وي، د قرآن د عربۍ ژبې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عربۍ کې خبرې کړي دي، بیا غټ علما د امت په عربۍ کې خبرې، تا د اردو یو څو کتابونه یې ښودي دي، دا خو ته شاته روان یې، مخې ته خو نه یې روان. ما ته ویله دا خبره خو یې صحیح وکړه، دغې کې مونږ کمزوري نو کمزورتیا ختمه کړه. اردو کتاب تم وایي، اردو کتاب عامي م وایي، نو فرق څه شو؟ د عربۍ کتاب وایه او بیا چې پکې دا بس پکې راګیر شي په خبرو کې عبارت نشي ویلی، حدیث نشي ویلی، چې زیر زبر دې ته لرې کړو که نه زیر زبر، بیا قصه ګډوډه. شیخ عبدالسلام رحمه الله وی زما د یو بلتي سره مناظره وه، وی زه چې ورغلم نو د کتابونو دي چې ما وکتو نښې پکې ایښودې وي، قرآن کې هم وایي نښې ایښودې وي، قرآن کې یعنې یو سړی مناظرې کې خو دته قرآن آیتونه نه دي یاد، نه ورته یاد دي چې دا مسله کوم ځای کې. وی ما شاګردانو ته وایي چې د قرآن نه وله دا نښې لرې کوي پټې، وی نښې ته لرې کړي. او چې مناظره شروع شو وی مولانا صاحب حملې وویلې چې لکه هغه ایتونه چې شو هغه ځایونه چې شو ګډوډ شو. نو ما خلکو ته وایي چې دا هغه مناظره دی، دې هغه ایت نشي راویستی په قرآن کې د کوم نه چې دی ما ته مسله ثابتوي، نښې وي ما ورته وایي چې نښې ته ما لرې کړي دي. خو صرف ته مې ښویلې خلکو ته چې ته د الله د کتاب نه دا نور کتابونه خو پرېږده دا چې کوم دومره ډېر دي راوړي، ته د الله د کتاب نه ما ته هغه ایت نشي راویستی چای کې دا مسله ده. نو مشکل دا دی چې نن سبا یو سړی دوه درې کتابه د عربۍ یا د اردو یا د پښتو ځان سره کېږي، د هغه نه به څه جوړ شي؟ دین غټې مسلې دي، او دې مسلې ته وګوره. بله مسله داسې نه وي چې یعنې نوي نوي خبرې راځي، نوي نوي حالات، نوي نوي مسلې. امازون د پیغمبر په وخت کې یا ډالر ریال په وخت کې، اوس دا مسله به ته راغلې د قرآن او د حدیث په رڼا کې به ګوري چې دا کار به جایز وي او که دا به ناجایز. نو راشه اوس دې مسلې له یو سړي سره امازون کمپنۍ کې اکاونټ دی او په هغې کې دي $1500، بل کس یې تیلي په $100 په $1000، دا به جایز وي او که نه؟ الجواب د اکاونټ کې دننه پیسې پرتې دي، په اصل کې دې څه علي؟ ته چې زمانې اکاونټ علي پیسې پکې پرتې، ته اصل کې څه شی علي؟ د پیسې علي که نه؟ که نه د تش اکاونټ علي؟ پیسې علي که نه؟ اکاونټ خو ته بل هم جوړولی شي، ته د څه لپاره زمانه علي؟ ځکه چې پیسې پکې جمع شوي دي، او دا څومره چې پیسې جمع کېږي ما ته ښکاري په دې ترقي ورکوي او په دې پوینټونه منټونه هر څه چې نو د اکاونټ خو ته دغه نه یې که نه، اصل مسله دې څه ده؟
پیسې پکې پرتې دي. راشه اوس دی له پیسې چې په پیسو باندې خرڅې او جنس یې وي نو په دې کې ته کمې زیاتې نشي کولی ځکه چې دا بیا سود دی دې ته ربا الفضل ویلی کېږي. او دلته خرڅېږي ډالر په څه باندې؟ په ډالر باندې. 1500 ډالر پکې دي در کوم به 1000 ډالره نو 1500 خرڅ شو په 1000 باندې دا سود دی. دا څه دی؟ سود دی. الا که چېرته دا پیسې د یو عمله جدای دا بله جدای لکه 1500 ډالر ستا په اکاونټ کې دي مال یې راکه په 1500 ریاله دا جایز دی خو دې کې شرط دی. شرط پکې دا دی چې دا به لاس په لاس کمې زیاتې څه خبره نه ده. کمې زیاتې ولې جایز دی؟ جنس بدل شو. دلته ریال دی ولته څه دی؟ هلته ډالر دی او دا خو صحیح شو. دا روپۍ یو شان نه ده. ډالر ځان له شی دی ریال ځان له شی دی. اوس د دې د لاسه پکې کمې زیاتې جایز شو خو دویم شرط بیا هم پاتې دی هغه څه دی؟ لاس په لاس. ځکه د ریټ هېڅ پته نه لګي دا ریټ په یو ځای نه ودرېږي. هغه اولني کې 2 شرطونه وو. ډالر په ډالر باندې 2 شرطونه دي. اولنی څه دی؟ نه شرط به صحیح دې کې کمې زیاتې جایز وو. هلته شرط څه دی؟ لاس په لاس به خو شو بل برابر به کمې زیاتې به نه 2 شرطونه دي. دلته کمې زیاتې جایز شو خو دویم شرط دی لاس په لاس. حدیث کې راځي امام مسلم راوړی عباده بن صامت رضی روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سره زر په سرو زرو سپین زر په سپینو زرو او بیا پسې نور دا غنم او وربش او دا ذکر کړي دا چې خرڅې نو مثلا بمثل یو شان به یدا بید لاس په لاس په 2 شرطونه دي. فاذا اختلفت هذه الاصناف او چې کله منځ کې اختلاف راغی فبيعوا كيف شئتم بیا چې څنګه خرڅوي لکه کمې زیاتې کولی شي اذا كان يدا بید چې کله لاس په لاس لاس په لاس شرط پکې پاتې شو نو دا سره زر او سپین زر دا د پیسو کار کوي. سره زر او سپین زر د څه کار کوي؟ د پیسو. او پیسې کار کوي د سرو زرو د سپینو زرو. نو هغې کې چې کوم شرط هغه دلته دی. نو ډالر په ډالر باندې چې کله یو شاني او په یو مجلس کې لاس په لاس بیا جایز دی. ډالر په ډالر باندې کمې زیاتې پکې کې بیا حرام دی سود دی. ډالر په روپۍ یا ډالر په ریال جایز دي که ته پکې کمې زیاتې کې خو شرط څه دی؟ لاس په لاس به. اوس لاس په لاس به د انټرنیټ په دې دور کې څنګه وي؟ نو لاس په لاس په 2 طریقو باندې. یو ته ویلی کېږي حقیقي یو شی قبض کول او هغه داسې دي چې ما او تا به مجلس کې ناست یو ته ماله 1000 ریال راکړي او زه تاله 1500 ډالره درکړم واله راکړه په یو مجلس کې لاس په لاس. دې ته حقیقي قبض وایي یعنی په حقیقت کې مال قبض کو. دویم ته ویلی کېږي نن سبا د انټرنیټ دا کومې قیسې چې روانې دي یعنی ته د هغه اکاونټ ته په هغه ټیم واړې په دغه مجلس کې کوم کې چې خبره روانه ده لکه زما او ستا خبره روانه ده چې زه تاله 1000 ډالره درکومه ته ماله اکاونټ راکړه 1500 ریال او دغه مجلس کې د دې اکاونټ ته پیسې واړې او هغه ستا هغې ته پیسې راواړې. دې ته قبض حکمي ویلی کېږي. حکمي یعنې حکم داسې دی چې دا قبض شو. نو که دا به کېږي نو بیا دا کار څه دی؟ بیا جایز دی. والله اعلم.